بلوچستان کې د پشکال بارانونو د ایالت په 11 ولسوالیو کې په ګڼ شمېر زیانونه اړولي دي. د پی ډي ایم ادارې په وینا تر اوسه 219 کسانو خپل ژوند ترلاسه ورکړی او 1,780 کورونه د بارانونو له کبله ویجاړ شوي دي. له دې سره سم د کښت او کروندې 1,80,000 ایکړه مځکه زیانمنه شوې ده او له 15,000 نه زیات څاروي مړه شوي دي. د بلوچستان ایالت 1000 کیلومتره سړکونو ته هم زیان رسېدلی چې د یاد ایالت د نور هیواد سره د تګ راتګ لارې تړل شوي دي. د اړیکو نظام، انټرنیټ، ټلیفون، موبایل هم له تیرو 2 ورځو راهیسې خراب دی چې له کبله د ایالت د اوسېدونکو له نړۍ سره اړیکې پرې شوي دي. د برېښنا د مزو او د ګیس د پایپونو د پرې کېدو له کبله ایالت کې د ګیس او برېښنا کمی هم شته چې له کبله خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. بلوچستان ستر ښار کوټه هم د سیلابونو له کبله زیاته زیانمن شوې ده. تر اوسه پورې 950 کورونه په بشپړ ډول له منځه تللي دي. یاد دې وي چې سیلابونو له کبله زیانمن خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خلک له شنه اسمان لاندې خپلې شپې او ورځې سبا کوي.